أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د ښځو د میراث مسله پرون مو ویلې چې ښځو ته به دوی میراث نه ورکوه، کړکیو زمانو ته به میراث نه ورکوه چې جنګ نشي کړی نو میراث وروړي. د نبي علیه السلام نه به پوښتنې کېدې، الله تعالی آیتونه نازل کړل چې نه میراث حق لري. ښځې به په زور په میراث وړی کېدې، الله آیتونه نازل کړل چې ښځې به په زور باندې په میراث نه وړی کېدې. د طلاق احکام هر څه الله نازل کړل. الله تعالی ويستفتونك في النساء، طلب د فتوا کوي د تا نه په باب د میراث د ښځو کې. قلت ورته الله يفتيكم بهن، الله فتوا درکوي تاسو ته په حق د یو للذکر مثل حظ الانثيين. الله فتوا ورکړه، فیصله وشوه که نه؟ لهن ربع لهن ثمن، فیصله وشوه که نه چې یا څلورمه ده یا اتمه ده. وما يتلى علیکم فی الکتاب، هغه شیان تاسو ته فتوا درکوي چې تلاوت کېږي په قرآن عظیم شان کې آیتونه د میراث در وګورئ. الله یې مسله ورکړې فی یتاما النساء، په یتیمانو د ښځو کې. او هغه یتیمانې چې کله به یې کړې نکاح مهر به یې نه ورکوه. هلته موږ پرون اول ورځ وویله که نه، که وېرېدئ چې د یتیمې سره ظلم درسره کېږي، بیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، یتیمه بیا مه کوه، ظلم مه ورسره کوه. الله کې هغه یتیمانې لا تؤتونهن چې تاسې نه ورکوئ دوی ته ما هغه څه کتب لهن چې مقرر شوي دي د دې دپاره. وترغبون، او تاسې رغبت کوئ ان تنکحوهن چې د دې سره نکاح وکړئ. نکاح ورسره کوئ خو مهر نه ورکوئ. نه، الله او قرآن فتوا درکوي تاسو ته چې مهر به بیا پوره ورکوئ. والمستضعفین من الولدان، او پوښتنه کوي دوی د هغه ضعیفو بچیانو چې دوی په هغه کې میراث نه ورکوي. یغو په باب کې هم الله فتوا درکوي چې د یغو برخه شته د میراث. وان تقوموا لليتامى بالقسط، او الله حکم کوي تاسو ته چې ودرېږئ تاسو په حق د یتیمانو کې په عدل او په انصاف سره. وما تفعلوا من خیر، هغه څه چې تاسو یې وکړئ د کوم کار د خیر نه، فإن الله کان به علیما، بېشکه الله تعالی په هغه باندې عالم ده. حضرت پیغمبر علیه السلام یوه بیبي مبارکه سپین سارې زاړه حضرت سودا رضی الله عنها وه. د حضرت پیغمبر علیه السلام د دې سره جاندارۍ تعلقاتو کې څه کمزوري راغله، دا په ځان وډاره شو چې طلاقوي. نو نبي علیه السلام ته وایي چې طلاقوم ما خپل نوبت بخلی ده حضرت عایشې ته، صرف چې زه د تا په ښځو کې یم، د خواهشاتو په ځای نه یم، سپین سرې یم. خو چې په قیامت کې تا په ډله کې تا په ښځو کې راپورته کېږم. الله آیتونه نازل کړل که ښځو او میړه داسې معامله راغله صلح یې سره وکړه، دا صلح خیر. ښځه پوره حق نه غواړي، څه حق نه ورتېره شي. سړی پوره حق نشي ورکولی، خو څه حق دې ورکړي. خو نفس ته بوخل حاضر ده. د سړي په لږ حق زړه نه کېږي، د ښځې هم زړه نه کېږي. خو چې په خپل حق کله کېږي کله به بیا طلاق راځي. چې ښځه سره له سپین سرتوب نه پوره حق غواړي چې ما سره به هم دغسې شپه تېروي لکه د پلانکۍ سره دغسې به خندا او مجلس هر شي وي، زړه د سړي وي نه، اخر به مجبوره کېږي طلاق ته که نه. نو ښځه دې هم نه کلکېږي چې په دا پوه شوه چې معامله مو په دا سپین سر خرابېږي. خو سړی دې هم داسې نه کوي چې پوره نور جمعه نه ورسره کېږي، شپې کوټې ته نه ورځي، خو دومره خو دې کي چې هغه دا لږ مطالبه د نفقې تر کې یا د جامې تر کې هغه خو دې کي. یا بالفرض که داسې ورته ویلې چې د بلې سره 2 شپې تېروه خو ما سره هم 1 شپه تېروه، یا د بلې سره 3 تېروه د ما سره 1 تېروه. یا سړي هغه 2 شپې ته هم زړه نه کېږي چې دې ته ورشي، خو بیا دې احسان کړي، ښه دې کړي. داسې دې نه کوي چې بلکل هغه پردې کړي. تر طلاق نه الله وي دغه خیر ده. درته په نفس خو به بوج وي. وان امرأة خافت من بعلها، که چیرې یوه ښځه وویرېده وډاره شوه د خپل میړه نه، نو ښځه د سرکشي چې ما ته مینه کې فرق راغی، داسې نه وي چې طلاقه مې کړي. او اعراضا، یا د مخ ګرځولو د دې د مجلسو د خبرو نه د دې سره مجلس پرېښی، بیا فلا جناح علیهما، نشته څه ګناه په دې باندې ان یصلحا چې صلح وکړي بینهما په مابین خپل کې، صلحا صلح، والصلح خیر، صلح خیر ده. ګورئ دا خپله دغه ښځه خپله دا ورته ویي چې زه د څه حق نه در تېرېږم خو ما مه طلاقوه. دا نه چې بله نوې چې وکړه هغه ورته ویي چې زړه به طلاقه یې. هغه ناروا ده، هغه مطالبه د هغې. نبي علیه السلام یې ښځه د بلې ښځې کاسه خپلې کاسې ته نه چپه کوي. دا خو بیا ناروا ده. که دغسې شرط پکې ږدیم چې زه تا سره نکاح کوم بله به طلاقه یې، دا شرط ناروا ده. خو طبعا د میړه مینه په بل طرف شوه، نو دا ورته ویلی شي خپله، دا صاحب الحق ورته ویلی شي
چې ما سره لږ څه ګزاره کړه پوره حق زه نه غواړم خو جدا کوه مې ما نور واحضرت الانفس الشح حاضر کړه شوی د نفسو ته حرص وان تحسنوا که نیکي وکئ تاسې د خپلو ښځو سره وتتقوا پرهیزګاري وکئ د ظلم او د خصومت نه فان الله کان بما تعملون خبیره الله په هغه عمل چې تاسې کوئ خبردار ده نور پوره عدل کړی شی نه ولې بعضې شیان به یې تاسې په اختیار کې بعضې به په اختیار کې نه دا د زړه محبت خو په اختیار کې نه ما پرون درته ویلو کابل ورځ چې دا خو راځي چې اوس یوه به ښایسته وي یا یوه به ښه کمالداره وي یا یوه به ښه خدمت کوي چا به یو مولوي صاحب شهید شو ډېر وایي ټوکي وایي ویلې به چې څه په کوي بیا به ویلې چې څه وایي دا د دوه ښځو والا بیا بیرې اوس ملایان وایي چې فرق به نه په کوي یوه به خره یې یوه به انسان یې وایي دا تعبیر به داسې کوو دا خو نو طبعا انسان کې عاجز وي خو الله تعالی وي پوره عدل که نه شي کړی که هر څومره حرص وکئ هم خو لیکن داسې مه کوئ چې دا د یوې سره داسې ظلم کوي لکه په دا پړي چې راټال وي نه د مېړه نه بې مېړه دا نن سبا دور کې خلک دومره لور چاته نه ورکوي ځکه دا ظلمونه ویني داسې پېښه ده ما ته حکایت شوی چې نوی واده یې کړی کوټه خو هره ښځه ځان ته حق لري شرعي د مېړو د ښځې په منځ کې ازادي ده دا بله بن خو د دغې ښځې پردۍ ده په داسې کوټه کې چې بل څوک په دغه پوهېږي چې دا جما سره کوي د تا دپاره جما روا ده هغه ښځه خو پردۍ ده ته د دغه یوې ښځې سره جما کوې هغه د تا په دغه اسرارو باندې پوهېږي دا ناروا ده ګوښې کوټې حق لري اوس ګوښې کوټه نه پوهېږي نه خو جاهل د علم نه لري یا وس نه لري نو داسې پېښه ده ما ته چا شکایت کړی ده چې زړه غریبه د خرې په اخور کې څملسته د غواو د خرو اخور چې و چې دا واښه وراچي دغه ځای کې کوټه نه وه په کوټه کې پرېږده هغه به په یو ځای کې څملسته نور حقوق به نو څنګه ورکړي بس زړه لاړه خدای دې وبخي نه یې پېښته شته نه مجلس شته نه یې خوراک په صحیح طریقه شته نه پوښاک په صحیح طریقه شته یو شی پیغه نه دغه دې نه کوي ولن تستطيعوا ان تعدلوا تاسو د سره طاقت نه لرئ چې پوره عدل وکړئ بین النساء ما بین ښځو کې ولو حرصتم که هر څومره حرص وکړئ تاسې هم خو فلا تمیلوا کل المیل داسې مه کوئ چې مخ ګرځوئ تاسې د یوې په طرف په کامل مخ ګرځولو او بله پرېږدئ په تضرع حق المعلقت پرېږدئ لکه ځوړند شوې نه طلاق ورکوئ نه چې بل مېړه وکړي او د خپل حقوق ورکوئ وإن تصلحوا كإصلاح سره وکړئ جوړه وکړئ وتتقوا او پرهیزګاري وکړئ د ظلم نه فإن الله کان غفور رحیم خدای په غفور او رحیم ذات وګوره نه دې ښځه په مېړه غټه ویایي نه دې مېړه په ښځه غټه ویایي نه ښځه داسې خیال وکړي چې که ګوره زه د تا سره ژوند وخت تېروم که نه یې بله ښځه به تا نه کې پیدا نه سړی داسې ښځې ته ویلی شي چې زه دې ساتم که نه یې ته به بل مېړه نه کې پیدا ولې وایي که سړی جګ شي غټه دی ویایي ښځه طلاقه کړي چې دا ښځه به بیا بل څوک نه کې پیدا خدای پاک به تر ده ښه مېړه یې پیدا کړي کله ښځه په سړي غټه ویایي بد اخلاقي کوي په هغې غټه ویایي سړی مجبوره شي طلاق ته طلاق ورکړي تر دې نه ښه ښځه خدای پاک ورکړي ولې کار جوړونکی څوک ده الله تعالی ده وان یتفرقا که یو او د بل سره بیل شو په طلاق باندې یغني الله کلا من سعته بې پروا به کې الله هر یو د خپل پراخ رحمت خپل نه وکان الله واسعا حکیما دا الله د پراخ رحمت چښتن او حکیم ذات ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي هغه شیان دي چې په ځمکه کې دي ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب موږ حکم کړی و هغه خلکو ته چې هغو ته ورکړی شوی د کتاب من قبلکم پخوا تر تاسې یغو ته هم دا ویلي و ایاکم تاسې ته هم دا ویایه الله وی چې شی ان اتقوا الله چې همیش د خدای نه ډارېږئ وان تکفروا که تاسې کافران شئ فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض الله لره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي هغه دي چې په ځمکه کې دي وکان الله غنیا حمیدا ده الله غني او ستایل شوی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لره دي هغه شیان چې په اسمانو کې دي هغه شیان چې په ځمکه کې دي وکفا بالله وکیلا بس د الله تعالی له وجې د کار جوړولو ان یشاء یذهبکم که تاسې نافرماني وکړئ نو که الله اراده وکړي چې تاسې مړه کړي تاسې به ټول ختم کړي ایها الناس ای خلکو ویأتي بآخرین نور خلک به تر تاسې ښه خلک پیدا کړي وکان الله علی ذلک قدیر ده الله په دغه باندې قادر یو صحابي مبارک پوښتنه وکړه چې الله خو ګورې موږ ته داسې د تخویف خبرې وکړې سم شئ تابع شئ
که تاسې غټ او یایې تاسې به علامړه کې تر تاسې به خیر خلک پیدا کړي نور به تر موږ خیر څوک کړي عرب خو ډېر بهترین نسب ده عرب ته خدای ډېر غټ مقام ورکړی بل به نو بیا څوک وي حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ناسته عجمي ده تاجک ده فارس نبی علیه السلام د باندې لاس کېښودی ده په زنګانه وایي د دغه د کورنۍ به خدای د دغو خلکو نه به خدای داسې خلک پیدا کړي چې تر تاسې به خیر د دین کار چې نن عجم کې ډېر ځای کې عرب هم نه کوي داسې نه ده چې څوک یې په ځان پورې که زه دا کار ونه کړم نه العیاذ بالله په الله احسان باره که زه یې ونه کړم نو بیا به یې څوک کړي د دین کار د دین خدمت خدای د میاشتو نه هم اخیستی د مرغانو نه هم اخیستی د هر چا نه اخیستی خو خوشبه نصیبي به د موږ یې چې موږ یې وکړو د دین خدمت الله تعالی وی من کان یرید ثواب دنیا څوک چې غواړي د نیک عمل په بدل کې ثواب د دنیا غواړي نو به همتي ولې کې چې نیک عمل صرف د دنیا لپاره کې لکه دارو یا کاران فعند الله ثواب الدنيا والاخره الله تعالی سره خو ثواب د دنیا او د آخرت ته خو حسنات د دنیا د غواړي د آخرت د غواړي وکانه الله سميعا بصيرا دا الله تعالی اوریدونکی د هر خبره لیدونکی د هر څه د هر چا عمل قول مینه د هر چا عمل مینه